د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي نن په کابل کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ځانګړي استازي آدم بولر او د افغان سولې د پخواني استازي زلمي خلیلزاد په ګډون له یو پلاوي سره وکتل. په دې ناسته کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدو د بندي اتباعو د قضیو او په افغانستان کې د پانګونې پر فرصتونو خبرې وشوې او دواړو لوریو د خبرو د دوام ژمنه وکړه. د یمن وسلوال پوځ ویلي چې د فلسطین 2 په نوم یې فوق الصوتي ویشل کیدونکی بالستیک توغندی د صهیونیستي رژیم پر ضد توغولی او د یافا په نیول شوې سیمه کې څو مهم اهداف په نښه کړي دي. د دایکنډي ولایت د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست ویلي چې په پاتو او سنگ تخت و بندر ولسوالیو کې د 12.8 میلیون افغانیو په لګښت و پراختیایي پروژو چارې پیل شوې چې پکې د کلیوالي سړکونو ترمیم، د اوبو لګولو کانال، استنادي دیوال او یو پلچک شامل دي. د حماس د سیاسي دفتر غړی اسامه حمدان وایي په دوحه کې د حماس د پلاوي د وژنې امر امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ ورکړی و. نوموړي ویلي دا د امریکا د ښکاره مداخلې نښه ده، خو ټینګار یې کړی چې د حماس مشرتابه به د هر ډول ګواښ او ترور پر وړاندې خپل دریځ وساتي او د فلسطیني ملت قضیه به د فشارونو لاندې نه ختمیږي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر خو نن په ارګ کې د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي آدم بویلر او زلمي خلیلزاد په ګډون له یو پلاوي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو، پانګونې او د بندیانو د تبادلې موضوعاتو خبرو ترڅنګ له امریکا د تعامل غوښتنه وکړه او امریکایي پلاوي د اړیکو پر پراختیا، پانګونې او همکارۍ ټینګار وکړ. وروستی خبر دا چې د غزې د روغتیا وزارت وایي د اسرائیلي بریدونو له امله د 2023 د اکتوبر له 9 تر اوسه 4,800 او 803 فلسطینیان شهیدان شوي او له 1,4,000 زیات ټپیان شوي دي. دغه راز په غزه کې په تیرو 4 ساعتونو کې د لوږې له امله 7 تنه نور مړه شوي چې دې سره د لوږې د قربانیانو شمېر 420 تنو ته ورسید.